ساتو تل اباد مونږ ټول په اتحاد دخلي هواد ظلم دخلي هواد وطن مكل ازاد لشرهم لفساد دخلي هواد ظلم دخلي هواد ظلم دخلي هواد ساتو تل اباد. دا د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د مسینک کان سیمه ده چیرته چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات محافظتي غونډ ساتونکي د دې کان د امنیت ساتنه کوي. وطن مكل ازاد لشرهم لفساد دخلي هواد ظلم دخلي هواد ظلم دخلي سپین توغ وهي وزرنا درفان د ارض سر ارمان مفور شوی د دملا محمد عمر سپین ستوري حرکات کړي په هنر او لوړ تکتیک یاد کړی له عشق د مینې معسكر لري زیاتې لښکرې د جهاد او استشهاد دخلي هواد ظلم دخلي هواد ظلم دخلي هواد ساتو تل اباد مونږ ټول په اتحاد دخلي هواد ظلم دخلي مولوي حبیب الرحمن هجرت د دې کان له امنیتي پوستو څخه د لا ښه امنیتي وضعیت په رامنځته کولو کې وخت ناوخت څارنه او لیدنه کوي. اوس خو موږ راوتي یو په دغه پوستو کنډکو باندې د دوی نه کتنه کوو د دوی هغه مشکلات اورو او د دوی هغه ستونزې اورو د هغې د حل لپاره بیا انشاءالله موږ کوشش کوو پوره د امن ساخلی خوخی د کور په کور رول مرد عدالت اوس پاچاهي کوي په زړو زمونږ د زړګي سر دی هم د دواړو سترګو تور یو خادمان د امارات یو لارویان د امارات یو طالبان د امارات یو مینان د امارات زر سیال بدن ډیشي د مسینک محافظتي غونډ قومندان مولوي حبیب الرحمن هجرت نن د دې کان له امنیتي وضعیت څخه د څارنې او کنټرول لپاره د مسینک کان له امنیتي پوستو او ساتونکو څخه لیدنه کوي. او دا پوسته د موږ د مسینک د غونډ مربوط پوسته ده نو راغلي اوسې دوی هغه ستونزې او مشکلات وګورو نو که څه نیمګړتیا وي څه ستونزې وي د هغې د حل لپاره موږ کوشش بیا وکړو. ستړی مه شئ ښې جوړې کرارې د خیر څنګه ده پیدا دي قانون د اسلام خپور د کامیاب شوی امارات د ظلم ټغر ټول شو قائم د کوشش کوي چې پیرام منظم وي او ساهم د کنټرول لاندې ځکه دا خو ملي پروژه ده غټ پروژه ده نو همیشه څلېرې ساعته باید تاسې پیره او ګزمه دا ډېره منظمه وي. دا لوړ غرونه او پراخه سیمه چې د مسینک کانې په منځ کې پروت دی شاوخوا یې د مسینک کان محافظتي غونډ ساتونکي په میړانه د دې کان امنیتي وضعیت ساتنه کوي او نه پرېږدي چې کومه امنیتي پیښه رامنځته شي بلکې د لا ښه امنیت لپاره به یې شپې په ځان رڼې کړي. د یادونې وړ ده چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینات یوازینی قانوني او امنیتي بنسټ ده چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د مسلکي ساتونکو پر مټ له خصوصي سکتور نړیوالو پروژو او لوی ملي پراختیا پروژو څخه د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري.